نن غواړم چې د افغاني انجینر او د جاپاني انجینر ترمنځ فرق درته وښیم. هغه څوک چې په خپل کار کې ډیر مخلص وي انشاءالله تعالی چې د هغې د لاس یادګارونه به تلپاتې او همیشه چې په دې لاره باندې څوک تېرېږي یا څوک ګوري یا ترې څوک ګټه اخلي نو هغه به ورته دعاګانې کوي. دا یو څرخ تاویږي دا تاسو ته به ډېر یو عادي څرخ ښکاري خو سلګونه کورنیو ته سلګونه کلو ته د سهولت یو زمینه برابره کړې ده. دا ډاکټر ناکامورا جوړ کړی دی او راځئ اوس درته ښیم یو افغاني انجینر یو پول جوړ کړی دی دا راسره هم او دا پول هم یو افغان ټیکهدار جوړ کړی دی د افغانانو دپاره. دا د کونړ لیونی سیند دی او پورې غاړه چې دی په دې پول باندې افغانان پورې وځي. نو اوس تاسو قضاوت وکئ چې کم یو کارسي دی د افغان کارسي دی که د یو بل چا کارسي دی. دا سړی چې دا پول جوړ کړی دا د همدې هیواد دی که د هر یو کونج او د افغانانو دپاره جوړ کړی دی. نو تاسو خو دا پول هم تاسو ولیده او دا هغه ارټ مو ولیده چې په پښتو کې دې ته ارټ وایي. دا ډاکټر ناکامورا جوړ کړی دی بغیر د برق نه صرف دغه اوسپنه جوړه کړې ده خو په خپل کار کې اخلاص لرو او ایمانداري به ورته ویم چې هغه په دغه کې چې څوک ډېر یو شي کې اخلاص ولري بیا ورته وایي چې ایمانداري درلودله. زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر ناکامورا ایمانداري درلودله که نه خو د ډېر تش په نامه ایماندارو څخه خوشبختانه چې ډاکټر ناکامورا ډېر ښه سره د دې چې زه چې دغه کمې اوبه چې دلته راجګېږي یا دغه اوبه چې تاویږي دا لاندې نیر هم ډاکټر ناکامورا راپورته کړی دی. هغه پول هم یو افغاني انجینر د افغانانو دپاره جوړ کړی. تاسو وګورئ هغې څومره خیانت کړی و. هغلته د کاشکوټ په سیمه کې په زرګونه کورنۍ خویندې وروڼه ماشومان دا ټول د ډېر زیات مشکلاتو سره او ستونزو سره مخ دي خو دغه سهولت چې دی یو جاپاني جوړ کړی دی د افغانانو دپاره. یعنې خپل هیواد نو د خپل د رڼاګانو هیواد یې پرېښی دی او راغلی دی موږ او تاسو ته دلته دې وطن کې داسې خدمات یې کړي دي چې انشاءالله تعالی د افغانستان 15,000 کاله تاریخ لري او 15,000 کاله شاته به هم په تاریخ کې یادېږي. خو هغه خاین چې هغه کوم پولې جوړ کړی دی او مات شوی دی هغه ته به دغه زرګونه کورنۍ ورته به خیرا کوي. زیاتره خلک تاسو ګورئ وایي ولا پخوا وخت کې زه چې وم دومره مالدار وم او اوس نشته دی بچي مې نافرمانه دي اولادونه مې نافرمانه. وجه دا ده چې دوی ورباندې حرام خوړلي. حرام یوازې دا نه دي چې یو سړی د بل چا نه غلا وکړي او هغه د خپل کور ته. حرام همدا دی چې یو کار تا ته حواله شي په هغې کې ته خیانت وکړي. یو کار تا ته په ټیکه درکول شي اصول یو رقم دی او تی په بل ډول باندې وکړي دا هم دې ته هم حرام ویل کېږي. په دې باندې یقیني وو چې هغه غداران چې د دې ملک سره د دې خاورو سره چې هر چا زیاتی کړی دی هغه انشاءالله تعالی موږ په دې دنیا کې هم لیدلي دي چې هغوی شرمنده شوي دي ذلیله شوي دي او رسوا شوي دي. ډاکټر ناکامورا یو جاپانی و خو تاسو په یقین په الله باندې وکړئ که زه یم که بل هر یو افغان دی د زړه نه ورسره مینه لري او د زړه نه ورباندې ګران دی او چې وفات شوی دی یا مړ شوی دی یا وژل شوی دی یا شهید شوی دی ټول ورباندې خفه او انشاءالله تعالی یادګارونه به موږ سره تلپاتې همیشه به او زموږ په زړونو کې به. نو دا د ډاکټر ناکامورا د لاس داسې یوه نښه ده چې هغې په خپله تجربه باندې جوړ کړی. غیر د برق نه اوبه جګې او په سلګونه په زرګونه کورنۍ د دې څخه خړوبېږي. نو په تاسو ټولو باندې غږ ده چې هر وخت کې درته د خدمت یو موقع درکول شوه په ښه شان باندې وکړئ. انشاءالله تعالی په دې باندې یقیني یم چې د مرګ نه بعد به تاسو ته انشاءالله تعالی په هغې دنیا کې به هم د دې هغه اجرونه درته میلاویږي او انشاءالله د مرګ نه بعد به هم دا یو یادګار وي او په دې دنیا کې هم تاسو په یو ښه نوم باندې یاد شئ. مننه. السلام علیکم.